ماما السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شي ماما. ښې جوړې راته تکړی. و ماما دا څه کې؟ دا ونه مې کېنوله. و ماما د دې ونې میوو او سوري ته به پاتې شي او که نه؟ خدایه ګله که زه سوري او میوو ته پاتې نه شم زما بچي او مسي خو به ورته پاتې شي که نه. و ماما قربان دې شمه. نو تا ته یې فایده څه شوه؟ ما ته دا فایده شوه چې یو خو صدقه جاریه ده، بله دا چې دا را باندې پور دی. دا صدقه خو صحیح ده و ماما، خو په دې پور باندې پوه نه شوم. خدایه ګله همدغه د ونو د کرلو پور یادومه. و ماما زه بیا هم پوه نه شوم ستا په دې پور باندې. خبره داسې ده خدایه ګله چې زموږ نیکونو او پلرونو ونې کېنولې د هغې نه موږ دا دی ګټه پورته کوو، هم یې سوري ته کینو هم دې میوې خورو. اوس موږ ته هم پکار دی چې ونې کېنو تر څو زموږ راتلونکی نسل د هغې نه ګټه پورته کړي، هم به یې میوې خوري هم به یې سوري ته کیني. دا ګوره ثواب هم دی صدقه هم ده، بس د دې دپاره موږ ته ضرور دی چې دا ونې بوټي کېنو. یاره ماما منمه دې قربان دې شمه، ته ودرېږه. ها ماما یې نور روپۍ خو نه لرمه، خو دا یو 50 روپۍ ستا انعام رښتیا چې ښه کار کوې ښه قربان دې شمه. هو خدایه ګله اوس به درته یو بله خبره وکړم. تا ویل چې د دې بوټي میوه به ته وخورې او که نه؟ بلکل دغه دی دستي مې وخوړله میوه. قربانه شوه، ډېره مننه قربان. الله دې نور توفیق هم درکړي. د خدای په امان. ونې او بوټي کېنوه ښه.